کوم انسان چې درې پیری دا وایي یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وایي چې ارحم الراحمین ستا طرف ته متوجه شو ستا غږ یې واورېدو اوس دعا غواړه الله ته خپل حاجت پیش کا دا اسم اعظم دی نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه درې پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او وروسته چې په زړه کې څه حاجت دی الله ته مخې ته کېده حدیث مبارک دی نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته څه وکړه مونځ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیا الله تبارک وتعالی ته خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله الله تبارک وتعالی به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي